ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن شنبه د 1405 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ 28مه نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو ته د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکو یو سم پام وکړئ. د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خپرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د مرستیال والي په مشرۍ د قانونو د ساتنې ولایتي کمیټې ناسته ترسره شوه. لغمان کې د قانونو د ساتنې ولایتي کمیټې ناسته د مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله په مشرۍ ترسره شوه. د ولایت مقام د رسنیو مرکز د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې د مرستیال والي سربیره د قانون پټرولیم رئیس د استخباراتو ریاست مرستیالو د بیلابیلو ریاستونو استازو ګډون درلود. د خبرپاڼې له مخې په یاد ناسته کې مرستیال والي ټولو ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ یاد ناسته د قانونو د ساتنې لپاره مهمه بللې. نوموړي ویلي چې قانونونه د ځان بسیاینې لپاره خورا مهم دي، باید کلکه ساتنه وشي ترڅو خلک په غیر قانوني ډول استخراج نه کړي. د دې ترڅنګ ویل چې د قانونو د ساتنې او د غیر قانوني کان کیندنې د مخنیوي لپاره دی له رسنیو هم ولسونو ته عامه پوهاوی ورکړل شي ترڅو خلک په دې وپوهیږي چې غیر قانوني کان کیندنه ونه کړي. د خبرپاڼې په اساس په ورته مهال په یادناسته کې ګډونوالو د قانونو د ساتنې په اړه مختلف نظرونه وړاندې کړي او د چارو د لاښوالي ترسروي په موخه یو شمېر تصمیمونه نیول شوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نفت او ګازو په بیو کې له لوړوالي شکایت لري. بل لور ته مسؤلین وایي دې برخې ته پام شته او هڅه دا ده چې د لوړو نرخونو مخه ونیول شي. په همدې اړه پام وکړئ. زموږ د همکار چمتو شوي راپور ته. د لغمان اوسیدونکي په دې ولایت کې د نفتو او غازو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د تیلو او غازو نرخونه ورځ تر بلې لوړیږي چې له کبله د دوی کاروبارونه اغیزمن شوي. د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې مسؤلین باید د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي. مخکې ریټونه تقریبا 50 ریټونه و د غازو په فعلا یو لیټر تیل کې 15 افغانۍ قیمته شوې ده او مسؤلینو زما دا خواهش ده چې دا نرخونه کنټرول کړي د پاس ځای نه چې ځکه دا 15 روپۍ فرق کړی ده. موږ هم زمون کرایه مغه مخکینی حساب ده اوس 15 روپۍ فرق کړی ده په یو لیټر تیل کې. روز به روز یک روز بیا نرخ یک قسم است سوم زیاد یک قسم است. بخواست تمام ما بالاست. میره خواهشانه از مسئولین تقاضای معامله است. در این رابطه یک همکاری دیگه میخوایم با مسئولین. په ورته وخت کې د دې ولایت د نفت او غازو د پمپونو مسؤلین وایي نوي نرخونه دوی ته هم ګټه نه کوي. دوی زیاتوي مسؤلین دې د یاد ستونزې اساسي حل لاره ولټوي. او موږ چې دغه نرخونه کم ټاکلي دي موږ ته له کابل نه راځي. تجاران دي هغه له خارج نه تیل واردوي دلته چېرته پټوي یو د تیل منډۍ کې جګېږي. موږ چې په جګ نرخ واخلو بیا بېرته نرخ ورځي چې ټیټه خرڅو موږ تاوان کړو. دا یو کال څه موږ ګټه تیلو کې نه ده کړې ټول تاوان. په اویا موږ ته 15 شپېته موږ هغه خرڅول غاز خرڅول موږ ته په 15 تمامېدل و چې په 15 خرڅو 80 تمامېږي. نو دا ټول بر نه ده هغه د خارج نه چې تیل واردوي دا د هغه تجارانو دا فشار راولي. بل لورته د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د نفت او غازو د بیو لوړوالی له بهرنیو بازارونو سره تړلی بولي او وایي هڅې روانې دي چې د یادو توکو په بیو کې د لوړوالي مخنیوی وشي. کوشش کوو دې کوشش کیو چې کومه ریټ یا نرخ په کابل کې او په لغمان کې د ټولو پمپ والاونو سره خصوصا د لغمان نه موږ دا خواهش ده چې احتکار دی ونه کوي او که احتکار کوونکی موږ ونیول نو موږ محکمې ته راجع کوو هغو سره به قانوني شرعي چلند کیږي. د یادونې وړ ده چې نفت او غاز د ولسونو له اساسي اړتیاو څخه دي چې د بیو لوړېدل د دوی په ژوند مستقیمه اغیزه لري. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو دا د دې سات خبرونه تر بیا ښه وخت.